د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. نو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ډال د نن لوست یا سبق ده. ودلید؟ هو، دا ډال ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي، دا راښیي چې ډال له کیڼ لور څخه پیل ښي لور ته کش کیږي. ګورئ، د ډال ترڅنګ په ټکو ټکو ډال لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ډال داسې ډک کړئ. ډال، د ډال شکل او د ډال نوم دې وپېژانده. اوس نو د ډال په غږ خبرې کوو. د ډال غږ څه دی؟ ډ. د ډال غږ دی ډ. ګوره، دا د ډبرې د کلمې په سر کې د لیکل شوي ډال غږ دی، لکه ډبره. ته ووایه ډبره. شاباس، بیا ووایه ډبره. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د ډال توری په سر کې راشي. ډوډۍ. دا ډوډۍ وینئ؟ د ډوډۍ ځای وګورئ، تتې جګري رنګ لري. او دا زیړ ځایونه یې وګورئ، دا د ګوتو چاپونه دي چې زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ډوډۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ډوډۍ په کلمه کې دوه ځله د ډال توری راغلی. دا ډوډۍ ده. دلته د ډوډۍ په کلمه کې دوه ځله د ډال توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ډال توری چې یوازې راغلی دی، او بل ډال هم چې د کلمې په منځ کې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ډوډۍ لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ډوډۍ لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، اوس د ډال پیل له همدغه ځای څخه وکړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ډوډۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. دغه ځایونو ته یې زیړ رنګ ورکوو. داسې. دا زه یې جګري رنګوو. شاباس، دغه شان ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښي خوا کې لومړی یا اول ډال په شنه رنګ لیکل شوی دی، او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ډال توری لیکل شوی دی.
د ډال په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هر یو منځخالي ډال په سر ډال ولیکو چې لیکل مو زده شي. ډېر ښه، ډال دغسې لیکل کیږي. شاباس، موږ ډال لیکو. د ډال لیکل زده کوو. ګورئ، دا د ډوډۍ کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ډوډۍ کلمه لیکل شوې ده. د ډوډۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ډال په سر کې، د واو په سر کې، د ډال په سر کې، د یې په سر کې. اوس د ډوډۍ دا هره یوه کلمه رنګوو. آفرین، ډېر ښه، ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ډال توري لیکل شوي دي. راځئ چې ولیکو. ډېر ښه، ډال دغسې لیکل کیږي. شاباس، موږ ډال لیکو. د ډال لیکل زده کوو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ډوډۍ د کلمو کتارونه دي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ډوډۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ډوډۍ د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ډوډۍ ولیکو. ډېر ښه، ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. آفرین. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، د په ښی خوا کې د ډال د تورو کتار دی چې د سر ډال یې په تور رنګ لیکل شوی، او په کیڼه خوا کې د ډوډۍ د کلمو کتار دی چې لومړۍ کلمه یې هم په تور رنګ لیکل شوې ده. دا یو ډال تور دی، دا نور ټول خړ دي. دا هر یو ډال رنګوو چې د ډال لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه، ډال دغسې لیکل کیږي.
शाबास موږ ډال لیکو د ډال لیکل زده کوو د سره چوکاټ په کیڼه خوا کې د ډوډۍ د کلمو کتار دی ګورئ دلته په سر کې د ډوډۍ کلمه په تور رنګ لیکل شوې معنا دا چې د ډوډۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ آفرین ډېر ښه ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي موږ ډوډۍ لیکل زده کوو موږ ډوډۍ لیکو ډېر ښه سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ډال توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی راځئ چې دا هر یو ډال او هر یوې د ډوډۍ د کلمې پر سر ولیکو ډېر ښه ډال دغه شان لیکل کیږي موږ د ډال لیکل زده کوو موږ ډال لیکو آفرین ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو موږ ډوډۍ لیکو اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ډال لیکل شوی دی اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله ډال لیکو چې ډال لیکل مو ښه یاد شي آفرین ډال دغه شان لیکل کیږي
موږ د ډال لیکل زده کوو. موږ ډال لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ډوډۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ډوډۍ کلمه ولیکو چې د ډوډۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ډ تورې چې نومې ډال او داسې لیکل کیږي، او د ډوډۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.